خدای پاک د چا ایمان نه ضایع کوي. د ایمان نه مراد لمونځ ده. لمونځونه د چا خدای پاک نه ضایع کوي. ولې هغه 14 میاشتې لمونځ طرف د بیت المقدس ته د خپل نفس په تقاضا شوي وو که د الله تعالی په امر؟ خو د الله تعالی په امر شوي وو. چې د الله تعالی په امر ونه ولې ضایع کوي؟ وما کان الله لیضیع ایمانکم، نه د الله تعالی دا چې ضایع کړي لمونځونه د تاسې. ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، بېشکه الله تعالی په خلکو باندې ډېر مهربان او رحم لرونکی ده. دا د لمانځنې تعبیر په ایمان وکړو چې د ایمان او د اعمالو یو قوي تعلق ده. ایمان اصل ده، اعمال ثمرات دي، فرع دي. کومه ونه چې د میوې دپاره کېږدي چې میوه نه کوي نو خلک هغه ونه د بیخه ویي ختموي یې چې دا ونه نو څه فایده ده چې یې هم د خواریم پورې کوو. موږ مسلمان باید په دې پوه شو چې تش په دعوه د ایمان موږ کامیابه کېدی نه شو چې تر څو اعمال صالحه نه وي ورسره. دا اعمال صالحه ثمره ده، عین د ایمان اطلاق په هغه باندې کېږي. قد نرى تقلب وجهك في السماء. اوس نو بیرته هغه د بیت الله شریف د قبلې ته راګرځېدلو توحید ذکر کوي. الله تعالی ورته وی نبی علیه السلام ته موږ دا وینو چې ته بار بار اسمان طرف ته سترګې پورته کوې چې جبرائیل علیه السلام به کله راځي او ما ته به دا حکم راوړي چې تو طرف د بیت الله شریف ته مخ وګرځوه. دا موږ وینو. بیا وعده ورکوي یغه قبلې ته به دې وګرځوو چې اته په راضي کېږي. بیا حکم ورته کوي اوس نو وګرځوه مخ طرف د بیت الله ته. قد نرى تقلب وجهك في السماء، په تحقیق سره معلوم دی موږ ته هغه بار بار اړول د مخ د تا طرف د اسمان ته. فلنولینک قبلة، زر ده چې وبګرځو موږ ته هغه قبلې ته ترضاها چې ته یې خوښوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوب دی رب ده، حبیب الله ده. او حبیب الله هغه څوک ده چې الله دای راضي کوي. سورة وضحا کې به هم راځي ولسوف یعطیک ربک فترضا. په دنیا کې هم الله د ده رضا چې د بیت الله شریف ته ورپوره کړه، په قیامت کې هم د ده رضا چې هغه شفاعت عامه او نور شفاعتونه دي هغه به الله تعالی دته ورکوي. نو فولې وګرځوه وجهک مخ خپل شطر المسجد الحرام، طرف د مسجد حرام ته، طرف د مسجد حرام ته. داسې نه ویلې طرف د بیت الله ته، کعبې مبارکې ته. اشاره ده دې ته عین کعبه مبارکه د دغه ځای نه موږ وینو. نو که حکم دا وای چې عین کعبې ته به لمونځ کوئ بیا خو عام مسلمانان په حرج کې واقع کېده. ځکه عین کعبه وینو نو که داسې چې معمولي تر کوږ شي خو بیا خو لمونځ داسې کېږي. نو خدای پاک په خپل رحم سره توسع وکړه دغه لوري ته ور ودرېږه. نبی علیه الصلاة والسلام ما بین المشرق والمغرب دا کعبه ده، د مدینې منورې خو په دغه طرف باندې کعبه ده. نو د مشرق او د مغرب ما بین دغه لوری ده. موږ تاسې مشرق و مغرب چې ذکر کیږي چې د دغه ما بین ده د لمر د سرطان، لمر د جدې، د اوړي اوله میاشت او د ژمي اوله میاشت، د دغو په لویدو کې ډیر فرق ده. آلته کله لویږي کله آلته لویږي، خو د لمر ګرځي په شپږ میاشتو کې یوه طرف ته ګرځي، شپږ میاشتو کې بل طرف ته ګرځي. نو هغه ځای او د هغه ځای مابین دغه لوري ځای چې ټول مثلا د هغه طرف نه چې موږ راکینو لکه کعبه مبارکه په دغه ده چې دغه لوري د هغه لوري په مابین کې دغه مخه ټوله ذاتي کعبه مبارکه ده، خدای قبله ده. موږ خدای پاک لمونځ قبلي په دغه لوري باندې چې دلته اول خطاب پیغمبر علیه السلام ته شو چې وګرځوه مخ خپل لوري د مسجد حرام ته. خطاب پیغمبر ته، خطاب امت ته هم وي، خو دلته اوس د امت خبره بیا ذکر کیږي. دا خبره بار بار مکرر کیږي ځکه د هجرت نه بعد اول دا حکم د نسخ راغلی ده. نو اهتماما مکرر ذکر کیږي. وحیث ما کنتم، چیرې چې یې تاسې ای امتیانو د پیغمبر علیه السلام، فولو وجوهکم، تاسې مو وګرځوئ مخونه خپل شطره لوري د کعبې مبارکې ته. اوس چې دغه لوري ته وګرځېده یهودو اعتراضونه ذاتي شروع کړه. هلته مشرکینو اعتراضونه شروع کړه چې په خپل دین کې شکمن شو، د موږ زاړه دین ته راواوښت، اخر به هغه پرېږدي دا نوی دین، موږ پخواني دین ته به راواوړي. یهودو به دا ویل چې هغه 14 میاشتو لمنځونه مو صحیح وو که غلط وو، که صحیح وو اوس ولې په غلطه قبلې ته ودرېدی، که هغه غلط وو دا 14 میاشتو لمنځونه مو ضایع شوه چې مړه شو د هغو لمنځونه څه شوه.
الله تعالی وی دغه اعتراضونه چې دی کوي عنادن او حسدن کوي که نه دی ته په تورات کې معلوم ده چې د نبی علیه السلام دوې قبلې دي او اخرنۍ قبله بیت الله شریفه ده بیا بیرته نه منسوخه کیږي دا بیت المقدس طرف ته لمونځ یو څه وخت ده نو بیا چې اعتراض کوي عنادن کوي د عنادګر خو ذاتي خلونه جواب قناعت نشته که جواب ورکیم قناعت نشته نو څه فایده نه لري وان الذين اوتوا الكتاب بشک هغه کسان چې ورکړی شوی د دوی ته کتاب لا يعلمون خامخا دوی پوهیږي چې انه الحق من ربهم بشک دا استقبال د کعبې دا حق د له لورې د رب د دی نه وما الله بغافل عما يعملون نه د الله تعالی غافل دی هغه څه نه چې دی کوي خو نبی علیه السلام ته الله تسلي ورکوي دا داسې بدبخته قوم ده چې څومره هم دلایل ورته ووایې د تا قبلې ته مخ نه راړې څه معنی د تا دین نه قبلوي خو دی دیم تا نه طمع قاطع کړي چې بیا به دا خیال وي چې دی به نو که موږ اعتراضونه وکړو بیرته به د موږ بیت المقدس طرف ته لمونځ راواړئ نه دا هم ذاتي منسوخ کیږي نه ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب قسم ده که ته راوړې هغه کسانو ته چې ورکړی شوی د دوی ته کتاب بکل آیت په هر قسم دلیل سره ما تبع قبلتک دی به تابع نشي د قبلې د تا وما انت بتابع قبلتهم او نه ته ای نبی علیه السلام تابع کیدونکی د قبلې د دوی خو یهود و نصارا په خپل منځ کې هم نه دي یوې قبلې ته د نصاراو قبله د مشرق په لوري ده او د یهودو د مغرب په لوري ده وما بعضهم بتابع قبلة بعض او نه دي ځینې د دوی تابع کیدونکي د قبلې د ځینو نورو خو دوی به اعتراضونه کوي مسلمانه ته به د دې اعتراضو د وجې نه په خپل دین کې شکمن کیږي نه د دې اتباع به کوې نه ولې چې تا ته حجت قطعي موجود ده آیات موجود ده بیا به د چا په شک باندې ولې عمل کوې او که دې وکړو نو بیا خو ظلم ده دین دې پرېښی ولئن اتبعت اهواءهم او که بالفرض که د نبی علیه السلام په شان کې ظاهره خطاب چې دته د خبره به په فرض بناوي ځکه دا خو یقیني ده چې نبی علیه السلام د ګناه نه معصوم ده نو دین به څنګه پرېږدي خو بالفرض چې دته بالفرض شو امتی ته تنبیه شو چې که ته یې پرېږده نو د تا به هم دا حال وي ولئن اتبعت اهواءهم که چیرې بالفرض که ته تابع شوې د دوی د خواهشاتو من بعد ما جاءک من العلم وروسته له دې نه چې راغلی د تا ته علم وحیه انک اذا لمن الظالمین بېشکه ته به هم په دغه وخت کې له جملې د ظالمانو نه یې الذین آتیناهم الکتاب هغه کسان چې ورکړی شوی د دوی ته کتاب یعرفونه پیژني پیغمبر علیه الصلاة والسلام په صفت د نبوت کما یعرفون ابناءهم لکه څرنګه چې پیژني زمن خپل بل ورځ مو ویلې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه ته ویلې چې خدای پاک خو ویي چې یهود پیغمبر علیه السلام په صفت نبوت داسې پیژني لکه خپل زوی چې په صفت زویګلوي پیژني د په کور کې چې پیدا یې په خپل زوی کې چا شک نه پیدا کیږي د په نبوت کې هم شک نشته دا څنګه ده ده ورته ویلې تر دغه هم زیات علم د ما د نبی علیه السلام په شان کې ولې د ده د نبوت قصې موږ ته الله بیان کړي د رب کریم په کلام کې هیڅ شک نشته اما په ښځو سړی نه د خبر چې دی به څه معامله کړي یعنی په ښځه کې خو دا راتلی شي امکان لري چې د بل چا سره دې زنا کړې وي د تا ښځه زنا دي د بل سره کړي اولاد به د تا په کور کې پیدا شي ته به خیال د دې کوي چې د ما زوی دی او په واقع کې به هغه د بل وي اما د خدای پاک په کلام کې شک نشته رسول الله صفات چې په تورات کې الله موږ ته ذکر کړي په هغه کې ذره بره شک نشته نو دی تر خپلو زمنو نه هم ښه پېژنو خو بیا سره له دغه معرفته بیا هم و ان فریق منهم بېشکه بعضې یوه طایفه د دی نه لیکتمون الحق دوی پټوي حق وهم یعلمون او حال دا چې ښه پوهېږي په دې خبره باندې چې اسلام حق ده نبوت حق ده خو د هغه باوجود د نبی علیه السلام علامې پټوي حقانیت د دین پټوي الحق من ربک حق ثابت له جانب د رب د تا نه فلا تکونن من الممترین مکې ګله جملې د شکوونکي نه په حق کې شک مک نه کوه کعبې مبارکې حکم ده که نور احکام الهي دي ټول حق دي حق ځای د شک نه ده مخکې چې موږ ویلې لا ریب فیه قرآن د شک ځای نه ده دغه دین د شک ځای نه ده دا حکم د قبلې د بدلیدن د شک ځای نه ده نو په دغه کې شکوونکی کېږه ما شک ځای نشته په دې کې نو رب کریم هر امت ته خدای پاک یو لوری د لمانځه مقرر کړی که بیت المقدس ده که بیت اللحم ده د بیت الله شریف په مقابل کې د
د یهودو دپاره بیت المقدس د نصاراو دپاره بیت لحم چې هغه د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایښت ځای ده خدای پکې یغو ته ما معلوم کړی و چې ته لمونځ دغه لوري ته کوه دغه امت ته ما معلوم کړی ده چې لمونځ طرف د بیت الله شریفې ته کوه نو یو په بل باندې اعتراضونه ولې څوک کوي ولکل وجهة هر یو امت ته یوه قبله ده هو چې دغه امتي مولیها مخ ګرځوونکی د دغه قبلې ته په لمانځه کې فاستبقوا الخیرات نو تاسې یو تر بله وړاندې شئ مخته شئ د نیکیو په طرف باندې نیکۍ هغه ده چې د الله امر کې په ځای شي چې الله حکم و بیت المقدس ته دستي هغه طرف ته درېږه چې حکم وشو طرف د بیت الله شریف ته دستي د بیت الله شریف طرف ته مخ واړوه حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حضرت براء ابن معرور رضی الله عنه مور مړی کړی و دی ورغی هلته بنو سلیمه ورته یې ماسپښین وخت راغی یې ماسپښین په لمانځه په هغه جومات کې ولاړ دي 2 رکعته لمونځ یې طرف د بیت المقدس ته وکړو په مابین د لمانځه کې خدای پاک وحی ورته نازل کړه چې طرف د بیت الله شریف ته مخ واړوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه په مابین د لمانځه کې وګرځېده نران مخکې وي ښځې شاته وي ګورئ دومره بدلون راغی چې لمونځ دغه طرف ته و نبی علیه السلام هلته د شمال په طرف دغه طرف ته ولاړ و سړي پسې ولاړ و ښځې هلته وې په مابین د لمانځه کې دغه طرف نه راغی دغه دیوال ته دغه طرف ته یې ودرېدو سړي پسې راوګرځېده ښځې هلته شاته شوې خدای ونه ویله چې ولې یا خو لږ لمونځ خو پاتې ده دغه د یو وارې پوره کو اصل ایمان دغه ته وی دغه ته م انتظار ونه کو چې خو 2 رکعته م کړي دي دا 2 رکعته به نورم پوره کو چې لمونځ پوره شي بیا به آینده کې دغه طرف ته درېږو چې څنګه د الله حکم ورته وشو دستي په مابین د لمانځه کې وګرځېده د مازدیګر لمونځ په مسجد نبوي کې اخو د بنو سلمه کې و بنو مسجد نبوي کې د مازدیګر لمونځ طرف د بیت الله شریف ته شروع شو د بني حارثه و یو سړی د نبی علیه السلام سره په لمانځه کې دلته شریک و لمونځ یې وکړو دغه طرف ته چې لاړ خپل کلي ته دوی د کلي جمع ولاړه وه د رکوع په حال کې و دغه ورته وویلې چې ما د نبی علیه السلام سره لمونځ طرف د بیت الله شریفې ته وکړو صحابه چونکې مخکې نه د نبی علیه السلام په ارزوګانو خبر و د الله چې وعدې ورسره کړې پیغه خبر و نو خبر واحد محتفي بالقرائن و دستي یې غوم په مابین د لمانځه کې مخ راوګرځوه طرف د بیت المقدس بیت الله شریفې ته کامل ایمان دغه ته ویي ګوره نبی علیه السلام خو واضح خبره ده چې هغه خو د الله په حکم چلیږي خو هغه صحابه و چې په مابین د لمانځه کې د بنو حارثه هم خبره واورېده د سهار په لمانځه کې مسجد قبا ته حال ورغی مسجد قبا خلک ولاړو طرف د بیت المقدس ته چې حال ورغی چې نبی علیه السلام لمونځ طرف د بیت الله شریف ته کړی هغه دستي هلته وګرځېد طرف د بیت الله شریف ته کمال په تسلیم کې ده انقیاد کې ده ایمان هلته کامل کیږي چې د الله او د رسول په حکم کې سړی تاخیر ونه کړي او خپل عقل فکر نه پکې چلی چې ودرېږه زه د یو وارې په حکمت خبر شم ته پوهېږې که نه پوهېږې خو چې د الله امر درته وشو حکمتونه دې نه خبر خو په هغه حکم د الله تعالی به دستي عمل کوي ان الله اینما تکونو چیرې هم چې یی او کوم طرف ته هم چې لمنځونه کوي یأتي بکم الله جمیعا راتګ به وکړي الله تعالی په تاسو ټولو باندې په ورځ د قیامت کې لپاره د جزا د خپلو اعمالو ان الله علی کل شیء قدیر بېشکه الله تعالی په هر شي باندې قادر ده دا خو د کور په زندگی کې حکم وشو چې طرف د بیت الله شریف ته مخ واړوئ په سفر کې به اوس څنګه کوو هغه زړې قبلې ته بیت المقدس ته به لمونځ که طرف د بیت الله شریف ته اوس الله تعالی د سفر په حال کې مې لکه په کور کې چې لمونځ حکم شو چې طرف د بیت الله ته لمونځ کوه په سفر کې ومن حیث خرجت له هر ځایه چې اوځې ته ای نبي علیه الصلاة والسلام فولې وجهک نو وګرځوه مخ خپل شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام ته وانه للحق من ربک بېشکه دا مخ ګرځول کعبې ته دا حق دی له جانب د رب د تا نه وما الله بغافل عما تعملون نه د الله تعالی غافل بېخبره د هغه څه نه چې تاسې عمل کوئ بیا وی ومن حیث خرجت فولې وجهک شطر المسجد الحرام دغه خو اوس هم ویلی نبی علیه السلام ته دا یو دواري معاد کو چې وروسته امتي په قیاس کېږي عطف کېږي وحیث ما کنتم بیا یې را معاد کړه نبی علیه السلام ته ومن حیث خرجت د کومه ځایه چې ووتې فولې وجهک شطر المسجد الحرام وګرځوه مخ خپل لوري د مسجد حرام ته
وحیث ما کنتم چیرې چې تاسې امتیانو د پیغمبر علیه السلام فولو وجوهکم تاسې مو وګرځوئ مخونه خپل شطره لوري د کعبې مبارکې ته ولې دا وکئ الله تعالی وی که بیت الله شریف ته مخ ونه ګرځوئ دستی به یهود اعتراض کوي چې په پخوانیو کتابو کې خو د آخر زمانې د پیغمبر علامه دا وه چې بیت المقدس ته لمونځ تر یو وخته کوي نوره قبله یې بیت الله شریف ده که مخ ونه ګرځي خو د هغوی اعتراض دستی د تورات حکم نه خلاف خبره راځي لئلا یکون للناس علیکم حجه د دې دپاره چې نه وي یهودیانو او مشرکانو ته په تاسې باندې څه اعتراض او د مشرکینو مې اعتراض پاتې نشي چې مشرکینو به دا ویلې چې دی وی چې زه په ملت ابراهیم علیه السلام یم او د ابراهیم علیه السلام کعبه یې پرېښوه لمونځ طرف ته بیت المقدس ته کوي نو د هغو به هم اعتراض ختم شي د یهودو به هم ختم شي او الا الذین ظلموا منهم مګر هم هغه کسان چې ظالمان دي د دوی نه حسدګر دي حسدګر خو نو چې د دغه مدعا ورسره ومني بیا دې هم نه پرېږدي خو اوله نه ما درته ویلې چې ته باطل یې چې وایي مني بیا دې هم نه پرېږدي فلا تخشوهم الله تعالی وی د دغه عنادګرو ظالمانو نه مه ډارېږئ د ما نافرماني مه کوئ وخښونې د ما نه وډار شئ زه چې څه درته ویم په هغه باندې عمل کوئ او خدای پاک وی د دې کعبې مبارکې د راګرځولو حکم یو خو مې د دې دپاره درته وکړو چې د خلکو اعتراض په تاسې پاتې نشي بل ولی اتم نعمتي د دې دپاره چې زه پوره کم نعمت خپل علیکم په تاسې باندې بل د دې دپاره ولعلکم تهتدون شاید چې تاسې حق ته لیار پیدا کړئ دغه حق کعبه ده حق دین ده چې دغه طرف ته لیار پیدا کړئ خدای پاک وی دغه اتمام د نعمت چې طرف ته بیت الله شریف ته مخ راګرځول د په تاسې مې وکړه لکه مې دغه اتمام د نعمت چې کړی و چې په تاسې کې مې د تاسې نه رسول پیدا کړی و د عربو په قوم کې اهل مکو کې قریشو کې مې نبی لکه پیدا کړی و هغه نعمت مې چې در باندې کړی و دا ګرځول د بیت الله شریف ته مخم دام یو نعمت دا نعمت مې در باندې پوره کړو کما ارسلنا فیکم لکه څنګه چې ما لېږلی و په تاسې کې رسول منکم د تاسې د قوم نه د تاسې د جنس نه د اتمام د نعمت دپاره یتلو علیکم آیاتنا داسې نبي چې هغه لولي په تاسې باندې آیاتونه د موږ قرآن عظیم شان ویزکیکم او پاکوي تاسې د کفر او د غلطو عقایدو نه ویعلمکم الکتاب والحکمه او درښیي تاسې ته قرآن عظیم شان او احکام چې حلال او حرام دي یا عمیق اسرار ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون او دروښیي تاسې ته هغه څه چې تاسې خپله په هغه باندې نه پوهېدئ دلته موږ تاسې که خپلو فنونو کتابو ته وګورو عطف تقاضا د مغایرت په مابین د معطوف و معطوف علیه کې کوي که نه کوي دلته یعلمکم جمله دوه وارې ذکر شوه الله وی چې په تاسې کې مې لکه رسول چې